سلام دوستانو، نن در سره یو داسې وظیفه شیروم. وظیفه ده که د چا نو ډېر وځي یا یې نو وتلی وي نو یوازې ته نه راځي، نو چې د انسان ووځي انسان ډېر بې سکونه وي، انسان ډېر بېچینه وي، د انسان بدن ډېر سوس وي، پر پښو او اندامو باندې درد وي، ولاړه یې له وسه نه کېږي، خوا یې ګرځي، معده یې کمزورې سي، نو چې د ډېر بېکاره شی ده. نو که د چا نو پر ځای باندې درېږي نه، یا یې نو وتلی وي یا یې نو ځای ته نه راځي، نو دا وظیفه دې شروع کړي. د قرآن کریم یو کوچنی صورت انشاءالله الرحمن له دې مرضه څخه به خلاص، نو بې ځای ته راسي، نو بیا وځي نه، نو بیا برقراره وي. دا آیات مبارک ده، دا به پر کاغذ باندې هم لیکي، پر کاغذ چې ولیکئ له هغه به تعویض جوړوي، هغه تعویض به ترنامه کوي، دغه یې به هم وایي، د دې آیات کریمه ورد به کوي. آیات مبارک دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، ذلك تخفیف من ربکم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. دا آیات مبارک ده، هم به ولیکئ، تعویض به ځینې جوړ کئ، هغه تعویض به تر ملا او ترنامه کئ او دغه به هم وایاست. انشاءالله الرحمن الله پاک مو له دې مشکله، د دانو له مشکله له تکلیفه څخه وباسي، پخپله به ځای ته راسي. ډېر ازمویده او ډېر مجرب عمل ده. الله پاک مو وسات.